الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. د الله رب العالمین د برکتونو او د الله د بادشاہي او د الله د قدرت نه یو دا دی چې الله مرګ او ژوند پیدا کړی دی. دا مرګ او ژوند دا د الله لاس کې دی، الله پیدا کړی دی. انسان نشي الله یې بهشته کی او به رب العالمین په دوباره مرګ راولي. سورۃ ملک کې الله د دې علت ذکر کړی دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله په تاسو باندې دا امتحان کوي او ګوري چې تاسو کې د چا خسته عمل دی. د نقطه کې علما وایي د آیات کې د نقطې ته اشاره ده چې انسان تعالی رب العالمین ژوند درکړی دی، نو ته دې ژوند کې خپل ځان تکلیف کا، ځان باندې سخته تیره کا، ځکه سبا له مرګ را روان دی چې تا د مرګ له څه تیارې کړی. نبی علیه السلام ویلو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ډیرو خیر انسان هغه دی چې هغه د الله ځان تابع کی او د مرګ نه وروسته زندګۍ له سوچ وکړي. دا موضوع به انشاءالله موږ نن ذکر کو چې د مرګ یادوله دا ډیره مهمه خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې هغه شی تاسو ډیر یادوي چې هغه د دنیا خوندونه ختمي، چې هغه ته مرګ ویل کیږي. اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. او اهل علم وایي چې وای مرګ ډیر یاد کا نو الله سبحانه و تعالی به درې نعمتونه د انسان باندې وکي. یو نعمت بدای تعجیل التوبه، الله به ډیر زر د توبې استلو توفیق ورکي. او دویمه فائدہ بدای چې قناعت القلب، کده څه پیسې او دولت ډیر کمی خود د زړه به مطمئنی. او دریم بدای چې نشاطه العباده، رب العالمین به د عبادت هغه خوان باندې دا پوی کی. چا چې مرګ یادو توبه به الله ضرور نصیب کی، زړه کې به قناعتی او د دې انسان عبادت کې به خواندي. او وای چا چې مرګ نه یادو او مرګ یې کړو نو عقب بثلاث، الله به درې قسم عذابونه دلور کی. یو تسویف التوبه، دا به وای چې زر دې چې نن به توبه وباسم او سبا به توبه وباسم. او دویم ترک الرضاء بالکفاف، چې الله ول دا کوم رزق ورکوي او د گزاره پکېږي نو دې به همیشه د الله نه خپي چې یا الله خلکو وخړل او زپاتې شوما. او دریم عذاب التکاسل فی العباده، دا په عبادت کې به ناراسته سستی به کوي. مرګ یادول ضروری دي. کله چې مرګ یاد کو دا درې پیدې به الله راکړي او د درې عذابونو نه به رب العالمین وساتي. او دا نیکان خلکو هغه دې خبرو باندې ډیر ښه پوهېدل. یو مشهور عالم دی سلیمان التیمی رحمه الله، هغه ډیر بې سوره به ګرځېده د دنیا کې، داسې خفه او غمګین به و. چا ورته ویل دا ته څنګه د غم ژوند تیرې؟ نو هغه ورته ویلې شیئان قطعا مني لذت الدنیا، دو شیونه دي چې مانه د دنیا خوندونه ورکړي دي. یو ذکر الموت
چې مرګ را یاد کم بسیسته د دنیا خوند مانه ورک شي. او دویم و ذکر الموقف بین یدی الله، او چې دا را یاد کم چې سبب د الله مخې ته ودرېږم، خپې بله خپې بیم، ناسنته بیم، بربند بیم، نور به رانږدې او جهنم به لمبې وي او حساب به کېږي. نو دې دوو څیزونو زما نه د دنیا خوندونه ورکړي دي. ابو نعیم اصفهاني لیکلي دي او حلیة الاولیاء کې امام د سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبي لیکلي دي چې د امام بخاري استاد سفیان ثوری د مخ کې کله چې به مرګ یاد شو نو لا ينتفع به ایاما، ډېرې ورځې به د دنه به چا سبق نشو ویلی چې فایده تی والدې به داسې غمجن پروتو، او که چا به ته څه تپوس وکړه نو ده به چې بس پوهېږم نه، او داسې به جړل که ثور المنحور، لکه غوی چې حلال کې او دا حڼېږي. مرګ یادول دې کې د انسان الله ته ډېره توجه جوړېږي. یزید الرقاش مشهور عالم دی، هغه به ځان ته ویلي ویحک یا یزید من ذا یعمل عنک بعد الموت، ای یزیده مړ شي اوس عمل وکړه چې مړ شي بیا به ستا په ځای څوک عمل وکړي. ومن یصلي منک بعد موتک، او چې مړ شي بیا به ستا په ځای منځونه څوک کوي. ومن ذا يرضى عنك ربك بعد الموت، او داسې به څوک چې ته مړ او ستا الله ستانه بیا رضا کړي. نو ته مرګ را یاد کو، د رب العالمین بندگی وکړه. دی وجه نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي زه نبي علیه السلام لرالم، لس کسان ومن، یو سړي د انصارو نه ویلې من اکیس الناس یا رسول الله، ای د الله نبی ډېر خیر سړی څوک دی؟ نو وای محمد رسول الله علیه السلام ته ویلې چې و خیر انسان تاسې تپوس کوي، وای او وای اکثرهم للموت ذکرا، چې څوک مرګ ډېر یادوي، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا والآخره. داغه خلک دي چې ټوله دنیا کې ډېر خیر خلک دي، د دنیا او د آخرت عزتونه دی راجمع کړه. اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا والآخره اکثرهم للموت ذکرا واشدهم استعدادا له، چې څوک مرګ ډېر یادوي او مرګ له ډېر کوشش او خواري کوي، نو دا ډېر خیر خلک دي. د دنیا او د آخرت عزتونه دا د دې سدي. کعب الاحبار به ویلي وای من ذکر الموت هانت علیه مصائب الدنیا وحمومها، کوم انسان چې مرګ را یاد کو نو دته به د دنیا غمونه او مصیبتونه بیا به په ده باندې ستړي شي او آسان به یې په ده باندې. امام بیهقي شعب الایمان کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو قول راوړی دی چې ابوبکر رضی الله عنه یو ځل یو مرغۍ ولیدله په بوټي باندې ناسته وه، نو ابوبکر په ژړا شو وایي طوبى لك یا طیر تأوي الى الشجر تأكل الثمر ليس عليك عذاب ولا حساب. یونی مزید ای په ونه باندې ناستې مرغۍ مزید تا وکړي چې په بوټو کې ګرځي او میوې خوري او سبا د باندې نه عذاب شته او نه د باندې حساب شته دی. طبعی منګ له چې منګ وخورو منګ باندې بد الله عذابونه او حسابونه. طوبى لك یا طیر تأكل تأوي الى الشجره تأكل الثمره ليس عليك عذاب ولا حساب. عمر رضی الله عنه ته چې مرګ یاد کو نو عمر ویل یا لیتنی كنت کبشا، ارمان دې که زه یو ګډ وې او چا لال کړی وې او پخ کړی وې او زمای دا وبڅ کلی وې غوښې راله خوړلې وې نو ښه به وې، خو ارمان دی چې انسان نه وې سبب د الله د حساب نه زه خلاص وې. ابو دردار رضی الله عنه باره کې راځي د به جړلې او چغې به یې کولې یا لیتنی كنت شجرة تعضد تؤکل ثمرتي ولم اکو بشرا، ارمان دی که زه یو ونه وې چا کټ کړي وې او میوې راله خوړلې وې او انسان نه وې نو سبا خو به زه د قیامت د حسابونو نه خلاص وې. یو ځل عمر رضی الله عنه بوس راواغسته، د غنم چې کله غوبل شي او دین هغه بوس وځي هغه راواغسته، نو عمر رضی الله عنه ویلي یا لیتنی كنت هذه التبنه، کاش کې زه دا بوس وې ولم اكن شیئا او هیڅ شی نه وې پیدا نو څونه به ښه وې. یا لیت امي لم تلدنی یا لیتنی كنت نسیا منسیا، ارمان دې که د مور نه نه وې پیدا او ارمان دې که زه بالکل ورک وې نو ښه به وې، سبا به زه الله ته څه ویم، زه خو د الله مخې له ورځمه. عمران ابن حسین رضی الله عنه
چې مشهور صحابي دی، هغه یو ځل په ور لرګي سوي او یره پرته وه او هغې راواغسته او ویل یا لیتنی كنت رمادا على اکمة تسبني الرياح في يوم عاصف. ارمان دې که دا یره وې او تیزې سیلۍ زه تس نس کړي وې او هېڅ مې بیا نه وې نو څه به بیا څونه به ښه وې. الله زه خو به سبا ستا مخې له درځم، زما نه به د ځوانۍ تپوس کېږي، د مال تپوس به کېږي، د بدن به کېږي، د اولاد به کېږي. ربه نو دې حساب ته خو زه د ټینګې نه یم رب العالمینه. عایشې رضی الله عنها ته چا ویلې؟ شعب الایمان کې امام بیهقي د اول جز کې د عایشې رضی الله عنها دا روایت راوړی دی چې عایشې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ نو عایشې رضی الله عنها دا ویلې یا لیتنی كنت نسیم منسیه. ارمان دی، ارمان دا مې لوی ارمان دی چې زه بالکل یېره تېره وې ویسته ورک وې او ختمه وې او څه مې نه وې، سبا مرګ را روان دی، زه به څه چل کوم؟ عمر ابن عبدالعزیز چې هغه مشهور خلیفه دی د مؤمنانو او ډېر ښایسته یو نیک سړی تېر شوی دی، هغه به ماښام کې علما را جمع کړه، وایي به راځئ دا مرګ یادو. او کله چې به مرګ یاد که نو عمر ابن عبدالعزیز به داسې وچاړلې لکه ده ته چې واته جنازې د ده د کور نه پرتې ښه. زما ورونو دا خو د نیکانو خلکو حالت دی چې تېر شوی دی، خو دا سوچ کول غواړي چې په موږ او تاسې باندې مرګ را روان دی او لرې هم نه دی، دغه دی بیخي را روان دی. موږ د ورځې د الله څونه بندګي وکړه، ځان څه دا سوچ کول غواړي. موږ فرضي منځونه څونه وکړه، موږ نفلي منځونه څونه وکړه، موږ فرضي روجې څنګه ونیولې، موږ نفلي روجې ونیولې، غیبت هم وکړه که هم نه که، نظر هم کنټرول کو که کنټرول هم نه که، عورتونه هم د زناونو نه بچ کړه او که بچ هم نه کړه، دروغ هم ډېر وویل که رښتیا هم ډېر وویلې. دې خبرو ته سوچ پکار دی. کله چې موږ کې دا سوچ راغی او زموږ مرګ را یاد شو، یقینا موږ به سمدستي الله ته به توبې وباسو، یقینا موږ به زړونو کې به زموږ قناعت پروتي، یقینا زموږ به د عبادتونو هغه خوندونه او مزې به زموږ په عبادتونو کې. نن د عبادتونو نه خوند ورک شوی دی ځکه زموږ مرګ هېر شوی دی. نن د عبادتونو د انسانانو نه توبه ختمه شوې ده ځکه موږ مرګ هېر کړی دی. نن موږ په رزق اکتفا پوره نه کوو. ولې نه کوو؟ ځکه زموږ مرګ یاد نه دی. بس دا وی 10 وی شلم نه کړی او 100 وی سل نه شوي او زر نه شوي او 1 لاک نه شوي او کروړونه نه شو. مومن انسان دا دی چې دا دنیا لم کار وکړي او د آخرت لم کار وکړي. دا د آیات د سورة ملک مقصد دی چې لیبلوکم ایکم احسن عملا. هی انسانانو د دنیا په میدان کې تاسې نن د امتحان په میدان کې پراته وئ. رب العالمین به ګوري چې ستاسې عملونه ښه دي او که ستاسې عملونه دا کمزوري دي. نو که موږ او تاسې ورونو نیک عملونه وکړه نو انشاءالله زموږ به آخرت هم ښه شي. موږ باندې مرګ را روان دی، زموږ د دې بدن نه به دا روح راښکلی کېږي، موږ به دې قبرونو کې ایښودلی کېږو، خاورې به باندې راغورځول کېږي، د الله مخې ته به ورځو، ګرمي به ډېری، تنده به ډېری، نور به رانږدې شوی، الله به فیصله کوي، تله د میزان به لګېدلي، پل صراط به او جهنم الله وایي اور به ګرمي. زما ورونو دا کارونه چې موږ ته ټول اسانېږي او موږ د دې په باره کې فکرمند کېږو نو موږ له باید چې موږ د مرګ باره کې سوچ وکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله بخلی دی او جنتی انسان دی، لیکن محمد رسول الله سجده کې پروت دی. عایشه به وایي داسې جړای د سینې نه راتله لکه میچن غرار چې څنګه وي. وایي ما ورته ویل یا رسول الله نو ته خو الله بخلی، دا ته ولې ځان دونه تکلیف کې؟ نو وایي ما ته یې ویل چې عایشې خوښه دې نه ده افلا اکون عبدا شکورا، چې زه د الله شکر گزار بنده شم. زما ورونو باید چې موږ او تاسې مرګ یاد کو، عبادتونه یاد کو، د عبادتونو کې سوچونه وکړو، د منځونو باندې خوندونه والو، د الله د دین دپاره کار وکړو، د آخرت دپاره کار وکړو، نو بیا به سبا الله امتحان کوي په موږ، نو موږ به بیا د امتحان کې کامیاب یو. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ پیدا کړی دی، دې کې یو پیدا دا ده چې الله بادشاه دی او رب العالمین امتحان کوي چې انسانانو ستاسې عملونه ښه دي او که عملونه هم بد دي. که د ذرې عمر عمل چا نیک کړی دی
نو هم به ویني او که د ذرې عمر بد کړی دی نو هم به ویني. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. او دا خلق به وی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وعجب لیک دې زمون غټه وړه خبره ټوله لیکلې ده. نو رب مرګ پیدا ک ژوند پیدا ک دا ژوند موږ له یو لار وګرځول د دې چې د مرګ نه وروسته ژوندۍ له تیاری وکړي. الله امتحان کوي چې د چا خسته عمل دی او ورپسې الله وی الله زور اور دی ګوره او بخون کې دی که خلاف دی وکړو زور اور دی جهنم ته به دی وارتي او که د الله تابعداري دی وکړو نو بخون کې دی الله به دی وبخي. الله دې موږ فکر کوونکې د مرګ وګرځي او ذوالجلال والاکرام دې زمنګ د دنیا ژوند د اخرت د لپاره یو د کامیابی سبب وګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا. الله معزتونه ډیر ک الله رب العالمین دې موږ ټول د خپل دین فکرمن وګرځي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.